د ټولو نه مخکې اساسي بنیادي اولنی سبب چې پریشانۍ له دیکه ورکوي د منځه وړي پلجوي ختموي مړه کوي څملوي الایمان بالله عز وجل رب العالمین باندې ایمان. تاسو نن دکاندار سره کېنئ بیکار په ټپه ولاړ دی، د یو ذمېدار سره کېنئ وی خرچه کېږي او هېڅ حاصل په لاس راځي نه، د یو بل چا سره کېنئ چې د هر چا سره کېنئ الا ماشاء الله مګر هغه چې رب العالمین وغواړي هغه به شکایت ونه کړي. هر سړی په پریشانۍ کې واقع دی که شکایت کوي که نه کوي پریشاني یقیني ثابته ده. ایمان بالله الله عز وجل قرآن کې فرمایي تصریح کړې ده ان الله یقینا الله عز وجل چې دی یدافع معنا دفاع کوي عن الذین آمنوا د هغه انسانانو نه چې هغه مؤمنان دي. کوم انسانان چې مؤمنان دي رب العالمین د دوی خلکو په تایید کې واقع کېږي، دوی په دفاع کې واقع کېږي او دوی د مشکلاتو نه مصیبتونو نه به ساتي. نو سوال ذهن لراغی چې د پریشانیو د حل لپاره اساسي بنیادي اولنی سبب چې دی هغه ایمان دی. الله عز وجل په دې باندې تصریح کړې ده چې زه د دې ایماندارانو په دفاع کې واقع کېږم او دا مصیبتونه دې لرې کوم، خو اوس دا پېژندل پکار دی چې دا ایمان آخر ویلی شي څه. ایمان دا معنی چې انسان صرف چېرته ګیره پرېږدي ټیک ده دا به یو علامه وي. ایمان دا معنی چې یو سړی یو عالم دی چېرته پټګۍ مټګۍ ووهي دا به علامه وي. ایمان دې ته ویلی کېږي التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله. قرآن او سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی په صحیح معنا باندې دې له غاړه ورکول تسلیمي ورکول چې څومره ادیان په واقع نفس الامر کې ثابت دي هغه ټول په کامله معنا باندې التزام بری کوله. طاغوت د هغې اقسام طاغوت هغه انسانان چې د هغې په قیادت کې منډه وي رهبرۍ کې منډه وي په خدمت کې منډه وي که هېڅ هم نشي چې کله موږ سره مخامخ شي نو کم از کم زموږ په دې تندي کې د لږ زره ګنجوالی راشي لږ زره خفګان